رښتینی معارف غواړو د حق لارې رهبر. الله اکبر الله اکبر. ګلونه ماشومان یو د هېواد د لارو بر. الله اکبر الله اکبر. السلام علیکم. د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو، د پوهنې رڼا خپرونه ده. نن راغلي یو مکتب ته چې د دغه مکتب نوم ننګرهار القلم خصوصي ښوونځی دی. په دغه ښوونځي کې به تاسو ته بېلابېلې پوښتنې مطرح شي او همدارنګه د هغې ځوابونه به ترلاسه کوي. اکثرا په دې خپرونه کې موږ په بېلابېلو مکاتبو باندې ګرځو، د هغوی په درسي بهیر باندې خبرې در سره کوو او د هغوی په مسلکیتوب او غیر مسلکیتوب باندې در سره غږیږو. په دغه خپرونه کې موږ د دغې لیسې د مدیر صاحب، د همدارنګه سرمعلم صاحب او همدارنګه د مختلفو استادانو او شاګردانو سره مرکې کوو. نو په دې هیله چې دغه خپرونه تر اخري شیبو له موږ سره واورئ او وګورئ. ګلونه ماشومان یو د هېواد د لارو بر. الله اکبر الله اکبر. څنګه شاګردانو ښه یاستئ؟ طبیعت هم ښه دی؟ زه چې خاص ښه یاستئ. استاد ته خپله ښه جوړ یاستئ؟ الحمدلله بالکل خیر خیرت دی. څنګه مضمون څه دی؟ مضمون کمپیوټر دی. ښه کمپیوټر دی. او دا صنف څوم صنف دی؟ دا شپږم صنف. شپږم صنف دی. زموږ درسي سیسټم دلته ډېر ښه دی. اکسفورډ سیسټم دی. اکسفورډ اوریجنل کتابونه دي. کمپیوټر، انګلیش، ساینس او میتھمیټکس کاونټ ډاون. رښتینی معارف غواړو د حق لارې رهبر. الله اکبر الله اکبر. استاد محترم، څنګه کمپیوټر خو داسې مضمون دی چې هغې کې باید عملي درس هم وشي، ورسره تیوري درس هم وشي. تاسو پرې څومره تکیه کړې ده؟ بالکل زموږ درس تدریس داسې دی چې تیوري درس اول ورته وایو، پوهیږو بیا هماغه عملي ورته په کمپیوټر کې ښه. څنګه دي شاګردان بیا کوم یو هغه کې ډېر تکړه دي؟ مطلب برخه کې تیوري کې ډېر تکړه دي که عملي کې؟ کوم څه یو سره شوق ډېر لري؟ دواړه کوشش کوي. پریکټیکل ورته موږ دلته وښایو، بیا کور کې پریکټس کوي. کم درس ورکړل شي بیا کور کې پریکټس کوي او یادوي. او کمپیوټر داسې سبجیکټ دی چې دا د پریکټس نه بغیر نه یادېږي. او بالکل دې وجې نه دې پریکټس ضروري کوي. هغه میتودونه چې کوم تاسو ته مطلب د پوهنې ریاست لخوا درکړل شوي دي هغه هم څومره عملي کړی دی؟ مونږ ته میتډس راکړی شوي دي. انفرادي کار کول دي، ګروپي کار کول شاګردانو باندې. دا ټول کوشش مونږ کوو چې دا ټول اپلای کړو دلته او شاګردانو سره پوره کوشش وکړو چې د هر یو شاګرد په دې برخه واخلي. ځینې وخت کې داسې کېږي چې سیمینارونو کې استادانو ته یا مطلب ادارې ته سیمینار کې میتود ورښودل کېږي، خو هغه میتود بیا هغسې نه عملي کېږي لکه څنګه چې په سیمینار کې ورښودل شوي. دلته بیا همغسې مسله شته که نشته؟ دلته داسې ترتیب و چې استادانو دپاره د ادارې لخوا سیمینار جوړ کړی شوی و. 6 ورځې سیمینار و، هغې کې استادان ښه تربیه شول، ټرین شول. همدغه رنګې استادانو نه بیا امتحان هم واخیستل شو. د هغه سیمینار اخر کې د نمونې په شکل کاستې واخیستل شو. مطلب ارزیابي وشوه د استادانو د تدریس دپاره پوره رهنمایي وشوه. بالکل. نو استادان هماغې طریقې کې روان دي، ښه کوشش کوي. ډېره مننه. خیر. زه به یو څو پوښتنې له شاګردانو څخه هم وکړم چې دوی څومره خواري کوي د درس د دغې میتودونو نه راضي دي نه دي راضي. زه به یو کس دلته وګورم. ته راپاڅېږه، دلته ودرېږه. نوم دې څه دی؟ نوم مې خالد. خالد دی. کمپیوټر مضمون دې خوښ دی که نه؟ خوښ مې. ښه. څنګه دی درس سیسټم هم څنګه دی، عملي او همداسې تیوري؟ لومړی دلته موږ چې کله د کمپیوټر ساعت شروع شي نو لومړی هومورک امضا کړي، د هغې نه بعد پوښتنې وکړي او د پوښتنو په تېر درس کې استاد پوښتنې وکړي. د هغې نه بعد بیا موږ ته نوی درس په کتاب کې وایي او بیا موږ ته په کمپیوټر کې دلته کمپیوټر ولګوي، عملي درس وایي. موږ ته بیا عملي درس راکړي، بیا موږ کور کې او تاسو بیا یادوئ کور کې؟ او ښه، زه به یو پوښتنه درنه وکړم که نه چې وړه غوندې چې تیار د کمپیوټر مضمون هم دی، د کمپیوټر تعریف درته زده دی؟ ته کمپیوټر تعریف زموږ د لیدونکو ته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. کمپیوټر is an electronic automatic data processing system. دا که معنا کې معنی داسې ده چې کمپیوټر یو برقي او اتوماتیک او
یو کمپیوټر یو عملی د کمپیوټر از ان اتوماتیک ډیټا پروسس کوي، یعنی کوم څه چې لومړی موږ ورکړو هغه د خام موادو په شکل کمپیوټر ته ځي، هلته پې پروسس کېږي، هغې نه بعد بیا موږ ته بېرته موږ ته آوټپوټ کېږي مطلب که نه. او ډېر ښه زه کښېنه. سپین زړونه مولا پایله چې په دین شي منور. الله اکبر الله اکبر. سپین زړونه مولا پایله چې په دین شي منور. الله اکبر. السلام علیکم. اجازه ده استاد کینه. دا صفحه ده کنه. استاد محترم مضمون څه دی؟ دینی ښوونه ده کنه او دا صنف څلورم صنف دی ماته ښکاري. څنګه دی خپل مضمون سره خوشحاله یې؟ الحمدلله. ښه زه چې دې مکتب ته راغلی یم په همدې خاطر باندې چې دا دیني مضمون ده او دې کې هم دنیوي اجرونه شته او بالکل. ځینې داسې وخت راځي چې میتود باندې سړی کار نه کوي. میتود باندې څومره کار ترسره کوي؟ تاسو خپله شخصا څنګه کوئ؟ الحمدلله میتودونه چې کوم میتودونه په سیمینارونو کې په دولتي مکاتبو کې موږ اخیستي دي یا دلته په شخصي کې موږ اخیستي هغه ټول انشاءالله عملي کوو. که ګروپي ده، انفرادي ده، شفاهي ده، لیکچر ده، سوال جواب برخه ده، نو دغه انشاءالله ټول دلته عملي کوو. څومره ترې خوښ یاستئ؟ آیا میتود په شاګردانو باندې مثبت تاثیر کړی دی؟ الحمدلله زمونږ سوال او جواب برخې چې ده په دې شاګردانو کې ډېره قوي ده، ځکه چې په یو جمعه کې یو ورځ د سوال او جواب میتود وي او د صرف په دوو برخو باندې ویشل شوی وي او دواړه برخې چې دي یو نماینده لري او هر یو بل نه پوښتنې کوي. نو کتاب الحمدلله تاسو بیا پوښتنه هم کولی شئ د دې شاګردانو که پوښتنه کوئ یو نمبر جګوئ انشاءالله د دې میتود د وجې دا شاګردانو د کتابونه سم حفظ کړي. صحیح انشاءالله پوښتنې کوو، یو څو شاګردان نه پوښتنې وکړو او شاګردان ماشاءالله تکړه ښکاري او تاسو ماشاءالله بااستعداده استاد یاستئ. نو پوهېږم چې انشاءالله ښه به وي شاګردان هم. دلته په دوی باندې د کارخانګۍ چې کوم کار دی، د کورنۍ وظیفې چې کوم کار دی یا د صنف کوم خپل کار دی د مضمون اړوند هغه پې ترسره کوئ؟ او الحمدلله کومه کورنۍ وظیفه چې دې شاګردانو ته ورکړل شي نو په 98% شاګردان چې دي د خپله کورنۍ وظیفه په ښه ترتیب سره سرته رسولي وي او راوړي وي. ته څنګه یې ښه نوم دې څه دی؟ الهام دې نوم دی. او څوم نمره یې دلته په صنف کې؟ پنځم نمره ماشاءالله. نو کوشش کوه چې راتلونکي کې به لږ ډېر هم شي، ښه دریم ته راشي، دویم ته راشي، اول ته راشي، اول نمرګي ونیسي. دیني ښوونې سره شوق شته؟ بالکل. څنګه استادان نه راضي یاستئ؟ درس نه راضي یاستئ د درسي میتودونو نه؟ ښه درس وایي. ستا دیني ښوونه زده کېږي که نه؟ که پوښتنه وکړم د قبر زیاتره خلک موږ او تاسو یا خوا دې خوا کوو یا مطلب څوک چې وفات کېږي ډایرکټ قبر ته ننباسي او هغلته یې کیدي. که دا قبر موږ ته راوپېژنه چې دا قبر څه شته وایي؟ قبر د جنت د باغچونه یا باغچه یا د جهنم د کنده یو کنده چا چې نیک عملونه کړي هغې دپاره جنت باغچه او چا چې بد عملونه کړي جهنم کنده. بالکل ماشاءالله ډېر ښه. نو موږ او تاسو هم باید نیک اعمال وکړو که نه چې موږ او تاسو ته څه شي؟ د جنت باغچه شي. ډېره مننه، خیر اوسي. ماشاءالله ټول زده کوونکي استاد محترم تکړه دي او الله تعالی تاسو ته مجر درکړي چې دومره کوشش کوئ، دومره زیار وباسئ. نو ډېره مننه، خیر اوسي انشاءالله. بالکل بس مهمه دا ده چې کوم درسي میتودونه یي چې هغه باید سړی عملي کړي همغه عملي شي چې کوم سیمینار کې ورکړل شوي او کوم درسي بهیر چې هغه په اخلاص سره سړی تر نورو ورسوي. ډېره مننه انشاءالله تر خپله حده پورې چې د ما څومره وس د هغه عملي کوم. ډېره مننه، خیر استاد محترم چې وخت هم راکړ. خیر ډېره مهرباني، خیر السلام علیکم. ګلونه ماشومان یو د هېواد د لارو بر. الله اکبر الله اکبر. شروع په بسم الله الف الله چې بې بابا وي تی تورا محترم لاوي تی تورا محترم لاوي.
استاد په خیر جوړ یاستئ درس سیستم څنګه دی ښه دی ډېره مننه خیر استاد محترم څنګه دی مضمون هم څنګه دی درسي سیستم هم څنګه دی میتود هم څنګه دی میتود وړاندې کوئ په همغه میتود ځئ انشاءالله که د الله رضا وي بس موږ خپل زحمت کوو شاګردان پوه کوو خپل زحمت وباسو بس موږ په خپل درس مضمون باندې ډېر حاکمیت لرو انشاءالله چې څه موږ په وس کې نو د ګلونو شاګردانو څخه موږ او ډېره مننه بس خپل زحمت کوو ډېره مننه مضمون هم څه دی چې مضمون وړاندې کوئ زموږ ریاضي میتس ورته وایي ریاضي اکسفورډ ریاضي ده که نه د پوهنې ریاست چې اکسفورډ ریاضي ده نن هم موضوع څه ده کومه موضوع وړاندې کوئ موضوع چې ده فیصد ده شاګردانو ته موږ ما یو تعریف هم وکړم فیصد چې ده اسانه تعریف به توګه هم چې ګټه او ضرر چې د سلو لویې برابرېږي هغه ته فیصد وایي ډېره مننه نو ما ورته دا فیصد سوالونه حل کړله صحیح او ګلونه زده کوونکي چې دا څه لازم دا ټول علمات زده دي موږ د مکتب په نمایندګي مدیر او که سرمعلم دا هلته اتحادیه لري د خصوصي لیسې هلته اتحادیه لري دوی ورکشاپونه کوي هغه ورکشاپونه چې دوی په هر مدیر خپل میتود تدریس کوي تشریح کوي بیا هغه له هغه ځای نه هر یو خپل ځان سره ډېر شیان راوړي هغه بیا دلته په استادانو باندې عملي کوي ښه ماشاءالله او څنګه د شاګردانو سره د ارزیابۍ سیستم هم څنګه دی ارزیابي کوئ کارخانګي ورکوئ مطلب صنف کې کار په ترسره کوئ ډېر ښه شاګردان دي واقعیت خبرې تر اوسه پورې زه ته نه داسې بده خاطره نه لرم حقیقت خبرې چې د شاګرد د هغه لایق وي نو استاد همیشه لپاره خوشحاله وي بلکل نو زه چې کومه ورځ کورنۍ وظیفه یا درس ورکوم ډېر په غور سره دوی ورته ګوري او کورنۍ وظیفه ښه په هغه سره راوړي په شوق سره بلکل صحیح خبره نو ډېره مننه استاد محترم زه به یو شاګرد راپاسوم ته راپاڅېږه ستاسو نوم څه دی ښه علمزیب دی نوم دی او څوم صنف کې دلته د قلم نګران خصوصي ښوونځي د اتم صنف زده کوونکی او څوم نمرې زه دویم نمره ماشاءالله دویم نمرې نن خو مضمون هم ستاسو چې میتس دی اکسفورډ میتس دی ته به ماته یو سوال حل کې زه به یې درنه پوښتنه وکړم صحیح ده که نه نو کسر سوال به حل کې تر څو پورې زموږ لیدونکي وګوري چې تاسو څومره خواري کړې ده څومره زیار هم ویستی دی ته یو کسر سوال که تخته باندې حل کې کسر کې جمع لرو منفي لرو ضرب لرو تقسیم لرو نو زه به تاسو ته په جمع کې یو اسانه سوال حل کړم تر څو لیدونکي هم پوه شي او نور صنفیان هم پوه شي یعنې ډېر اسانه سوال به ورته حل کړم شروع په بسم الله الف الله چې بې بابا وي کې توره بسم الله الرحمن الرحیم د مونږ دا سوال ما ولیکه 2 پر 3 4 پر 5 نو د دې ډېر اسانه طریقه دا ده چې لومړی چې دا چې په کوم عادت کې یعنې د دې ضربي اجزاو پیدا کوو یا که دا نه پیدا کوو نو دې دا لنډه طریقه ده چې دا 15 په 3 کې ضرب کړو کله چې مونږ دا 15 په 3 کې 15 راځي 15 راځي دا په مخرج کې لیکو کله چې دا په مخرج کې ولیکو دا 15 راخلو دا په 3 باندې تقسیمو دا چې کله موږ په 3 تقسیم کو 15 چې کله په 3 تقسیم کو نو دا 15 راځي دا 15 راخلو دلته 15 پاتې شوي دا 15 راخلو دا په 2 کې ضربو 15 چې په 2 کې ضرب شو دا 10 راځي 10 راځي دا 15 بیا راخلو دا په 15 تقسیمو کله چې دا موږ په 15 تقسیم کو نو دلته بیا 3 پاتې کیږي 3 چې کله پاتې شو بیا دا 3 راخلو په دې سالورو کې ضربو 3 په سالورو کې 12 راځي 12 راځي اوس دا دویم سټیپ ته کله چې مونږ راځو نو دا 10 او 12 دا جمع کوو کله چې 10 او 12 مونږ جمع کوو د دې ځواب راځي 22 پر 15 باندې ځواب راغی نو دا د کسر جمع کولو اسانه طریقه دا مطلب د کسر پوره ځواب یې دا راغی 22 پر 15 ډېره مننه خیر ښه ډېره مننه نو یو بل شاګرد راپاسو ته راپاسېږه نوم دې څه دی بسم الله الرحمن الرحیم نوم عرفان الله دی ښه او څوم نمره یې 4 نمره یم نو ته تختې ته لاړ شه زه به تا نه یو سوال وکړم صحیح ته به ما ته په کسر کې منفي حل کړي چې په کسر کې منفي څنګه حل کړي په کسر کې منفي حل کوو مونږ په کسر کې جمع او منفي یو شان حل کېږي
راځي ګورو چې یو مثال حل کو مونږه چې په کسر کې منفي څخل حل کېږي د منفي حل کوو د منفي طریقه او د جمع طریقه او د منفي طریقه یوه ده او اوس راځو ګورو چې یو سوال دی مثلا سپین زړونه مو له پیله چې په دین شي منور الله اکبر الله اکبر دا مساوي کې مونږ راځو چې ګورو دا د کسر سوال حلو په منفي کې اوس راځو کچیرې مونږ دې ته مخرج مشترک نیسو مخرج مشترک څخه ورته نیسو راځو ګورو اول دا رالو په د دې ضربي اجزاوې پیدا کوو که د دې ضربي اجزاوې پیدا نه شو نو بیا دا په دې کې ضربو بیا اول LCM پیدا کوو LCM که پیدا نه شو بیا دا په دې کې ضربو دلته لیکو اوس ګور چې دې دواړو LCM 3 دی 9 دی چې دا دواړه په 9 باندې پوره تقسیمیږي 3 په 9 باندې پوره تقسیمیږي او 9 په 9 باندې پوره تقسیمیږي په 9 پوره تقسیمیږي 9 دلته لیکو کله چې 9 په 9 تقسیم کړو جواب یو راځي یو په 4 کې 4 منفي اوس راځو ګورو 9 چې په 3 تقسیم کو دا راځي 3 راځي 3 په 2 کې 6 نه دې جواب که چیرې د وړوکي عدد څخه لوی عدد منفي کوو نو بیا د علامه د غټ عدد لیکو منفي مثبت 4 جمع یعنې جمع 4 او منفي 6 دا مساوي کېږي منفي 2 سره اوس مونږ ګورو چې دا اوس وړوکی عدد دی دا غټ عدد دی وړوکی عدد څخه غټ عدد نه منفي کېږي نو مونږ داسې ګورو چې د وړوکی که چیرې دا دواړه منفي کوو نو د علامو ته بیا اول ګورو که چیرې منفي هم کړه نو اول چې علامه د کوم عدد غټه وه نو هماغه علامه به ولیکو 4 دا مثبت 4 دی یعنې جمع 4 دی او دا منفي 6 دی او دا د علامات جمع ده دا د غټ علامه لیکو او له 6 نه چې 4 لاړ شي 2 پاتې کېږي نو ټول جواب یې دا راغی نو دا د منفي کسر جواب دی او ډېر ښه ډېره مننه خیر سي نو ماشاءالله تکړه یاستئ او استاد ډېره خواري ورسره کړې ډېره مننه خیر سي بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې علم زید دی د پلار نوم مې محمد ریاض دی د اتم سن د القلم ننګرهار خصوصي ښوونځي د اتم سن زده کوونکی یم زه غواړم چې تاسو ته د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند لنډ بیان در واورم محمد صلی الله علیه وسلم سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت زیر عیسی علیه السلام ورکړی او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم د مور په ګیډه کې و چې پلار وفات شو او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیږید نو عبدالمطلب کعبې ته ویوړل او الله جل حمد او ثنا یې وویله بیا یې پرې د محمد نوم کېښود د دې لپاره چې پر محمد صلی الله علیه وسلم نوم کېښود چې د ځمکې او اسمان اوسیدونکي صفت او ستاینه وکړي او بیا یې د شیدو لپاره بیبي حلیمې سعدي ځان سره یوړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 میاشتو عمر واضح خبرې شروع کړي او د 10 میاشتو په عمر کې غشي ویشتل زده کړل او بیا یې د حلیمې سعدي سره 6 کاله تیر کړل او کله چې د شیخ الصدر یعنی د سینې سریدل وشوه او بیا یې د خپلې مور ته ولېږه محمد صلی الله علیه وسلم 6 کلنو چې مور یې وفات شوه نو بیا یې پالنه خپل نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیسته او بیا یې 8 کلنۍ کې نیکه وفات شو د نیکه وفات څخه وروسته پالنه خپل تره ابوطالب په غاړه واخیسته او بیا یې په 12 کلنۍ کې شام ته سفر وکړ د خپل تره سره د فجار په جنګ کې په وخت کې 6 کلنو کله چې اول ځل لپاره شام ته سفر وکړ نو هلته د ستور راهب سره مخامخ شو او د دې راهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امانتدارۍ خبر مصري ته ورکړ او هغه د خدیجې رضی الله عنه غلام و او بیا یې خدیجې رضی الله عنه د نفیسې په لاس د نکاح پیغام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولېږه او بیا یې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 15 کلنۍ کې د خدیجې رضی الله عنها سره نکاح وکړه او خدیجه رضی الله عنها 40 کلنه وه دا نکاح د ابو طالب د سرپرستۍ لاندې وشوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم با کله غار حرا ته تله نو له ځان سره به یې اوبه او ستوان وړه او هلته به د الله جل جلاله په قدرتونو سوچ او فکر کاوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت په غار حرا کې ورکړ شو په 15 کلونو او په لومړي وحي کې د سورۃ العلق لومړي 15 آیتونه نازل شول کله چې جبرئیل علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې اقرأ ولول او رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل ما نه
مانا ابقاریون زه لوستونکی نه یم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم 11 بیبیانې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 ترونه وو او د پلار سره یې 10 راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اولادونه وو 3 زامن او 4 لورګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اولادونه د خدیجې رضی الله عنها څخه وو یوازې ابراهیم د ماریا قبطیې څخه وو چې دا د رسول الله وسلم وینځه وه د محمد صلی الله علیه وسلم 3 واړه زامن په ماشومتوب کې وفات شوي وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیا نوم ابو قاسم وو کنیا د خپل پلار څخه اولاد ته ورکول کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوند 63 کلنۍ کې پای ته ورسېده انا لله و انا الیه افغانستان ما جانو جهان ما ای هست بود ما ای تار پوت ما اهلی معارفی تعلیم کار ما علم الشعر ما بس افتخار ما بدخواهی ظلمتیم زد جهالتیم در کسب معرفت باعث مهمتیم اهلی معارفیم تعلیم کار ما علم الشعر ما بس افتخار ما درنو لیدونکو تاسو د پوهنې رڼا خپرونه موږ سره ګورئ راغلي وو ادارې ته د سرمعلم صاحب سره د مکتب په باره کې خبرې کوو همدارنګه د استادانو په باره کې خبرې ورسره کوو د شاګردانو درسي سیستم په باره کې ورسره خبرې کوو سرمعلم صاحب موږ خو خپرونه یو څه وکړله په نیمایي کې تاسو ته راولو ځکه چې موږ وکتل ماشاءالله ښه سټاف او ښه درسي سیستم لري مسلکیتوب باندې څومره پام کړی دی زیاتره په مکاتبو کې زیاتره درسي جریانونو کې دغه ټکی ډېر زیات مطرح کېږي چې غیر مسلکیتوب دلته ډېر زیات وي تاسو مسلکیتوب ته څومره پام کړی دی مننه زمونږ خو تاسو خپله د نږدې څخه ولیدل سیم په سیم باندې وګرځېدئ زمونږ استادان ماشاءالله ټول مسلکي استادان دي همدارنګه تجربه کار دي د وظیفو مدت یې ډېر زیات شوی دی لیسانسه دي په دې کې مونږ چې کله دغه تقرر کوو په دې کې مونږ لومړیتوب هغه مونږ مسلکیتوب ته غوره کوو او همداسې لیسانسه استاد مونږ د دې مکتب کې د لیسانسه استاد بغیر بل استادان مونږ نور نه لرو بالکل لیسانسه دي پر تجربه استادان او څنګه د درسي سیستم نه نظارت کوئ د استادانو نه نظارت کوئ د همدارنګه شاګردانو نه نظارت کوئ بله زمونږ نظارت خو همیشه دپاره وي مونږ د استادانو نظارت کوو شاګردانو نظارت کوو بل مونږ دې دپاره د شاګرد دپاره بیل مونږ ارزیابي کوو د استاد دپاره بیل مونږ استادان میاشت په میاشت ارزیابي کوو د دې ترڅنګ شاګردان عام ارزیابي د عام میتود دی یو میتود مسابقه د صنف په صنف مسابقه ده میاشت نه چې د مضمونوار هر مضمون مسابقه مونږ اخلو به د هغې د وجې عامه صنف ته مونږ فیصدي وضع کوو او د هغې مطلب دا د استاد فیصدي هم پکې راوځي د شاګرد هم ارزیابي کېږي استاد هم ارزیابي صحیح په میتودونو باندې څومره کار کړی په استادانو باندې ټینګار کوئ تر څو پورې هغوی په صنفونو کې میتود عملي کړي بله مونږ دغه د کال په شروع کې استادانو دپاره مونږ سیمینار دغه کوو ورکوو هغې کې مونږ استاد ته وایو چې استاد خپله د میتودونو مطلب زیرمه ده هر استاد ورسره میتودونه لري خو کوم میتودونه چې مونږ په سیمینار کې ورکوو هغه میتودونه انشاءالله موږ پلانونو کې هم دا کړي دي ورکړي دي میتودونه ما دا کېږي عملي کېږي کامدې ارزیابۍ پوښتنه کې لږ تم پاتې شو والدینو سره د شاګردانو په باره کې تماس نیسئ د هغوی سره ناستې کوئ بله موږ راپور لرو او دا راپور په دوه ډوله دی یو هغه راپور دی چې ورځني شاګردان چې کله نه راځي د هغې غیر حاضر زده کوونکي راپور مونږ د غیر حاضر زده کوونکي مونږ راپور ته رسوو د راپور مطابق به مونږ د هغې والدینو سره تماس نیسو بل کوم زده کوونکي چې کمزوري د تدریسي سویه ضعیف وي نو د هغې والدینو سره مونږ ارتباطات لرو اړیکې لرو مونږ خپله دغه کمیټې د والدینو سره تماس کمیټې غړي لرو نو هغه به په دې باندې مجبور مکلف دی چې هغې سره تماس ونیسي او د هغې کوم مشکل یا مشکلې حل کړي بیا تاسو باندې د پوهنې ریاست چې کوم کارکوونکي دي نظارت دپاره دلته راځي له تاسو سره چار چلند دي څنګه دی هغه اصول چې کوم دي د معرف هغه تطبیقوي بله مونږ نظارت غړو نه راځي یو او د کال شروع نه تر کال اخره پورې هغه دی چې کوم
تقسیم اوقات مطابق دي اما تقسیم اوقات مطابق راځي زموږ نظارت کوي زمونږ دغه استادانو زده کوونکو د دې نظارت کوي موږ د هغې څخه راضي ولې اخري پوښتنه داسې درنه کوو چې د اکسفورډ سیسټم او همدارنګه چې کوم د پوهنې ریاست سیسټم دی نصاب دی د هغې پرتله هم څومره کړې ده د هغې مقایسه هم څومره کړې ده موږ ته چې کوم د معرف له خوا نه اسکیج راغلی دی هغه اسکیج هم په خپل تقسیم اوقات کې ځای په ځای کړی دی که هغه دیني مضامین وي ساینسي مضامین وي لساني نو دا مضامین موږ ځای په ځای کړي د هغې تر څنګ موږ بیا اکسفورډ مضامین ته هم ځای ورکړی دی او یعنې د معرف نصاب په خپل ځای دی او اکسفورډ مضامین موږ ورسره تشویقي په حساب باندې کوو صحیح ډېره مننه خیر اوسئ سرواني صاحب چې موږ ته وخت راکړل خپرونه کې ژوندي اوسئ الله هم راوله ډېر اوسئ تشکر چې موږ سره مننه او تکور هم تا په زحمت باندې روزلی سرو ګلونه ای مال یاره استاذه مهربانه عزت دې پر موږ حق دی استاذه مهربانه عزت دې پر موږ حق دی تا ماشومان روزلي تنکي ګلان روزلي هم دې ځوانان روزلي هم دې ځوانان روزلي هم دې روزلي پښتانه پیغله نامداره استاذه مهربانه عزت دې پر موږ حق دی استاذه مهربانه د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو بیا هم راغلي وو خپرونه دوام لري د دغې لیسې د مدیر سره خبرې کوو له دوی سره مرکه کوو په ستونزو ورسره غږیږو او همدارنګه نورې پوښتنې هم ترې لرو نو له موږ سره پاتې شئ خپرونه را سره تعقیب کوئ ټول نه مخکې مدیر صاحب تاسو ته هرکلی کوم په دې خپرونه کې ستړي مه شئ مدیر صاحب مخکې موږ سرمعلم صاحب سره هم په دغه اړه خبرې وکړې که دا راته ووایي عموما تاسو مسلکیتوب ته څومره پام کړی دی او څومره ورته لا غور کوئ په خپله لیسه کې موږ مخکې هم تاسو سره سرمعلم صاحب په دې اړه خبرې وکولې موږ شروع کې کله تقرري کوو نو کوم شارټ لیست چې برابرو هغه ګورو چې کوم ښوونکي ته ضرورت ده او کوم مسلک کې ده نو هماغه مسلک ښوونکي شارټ لیست کوو هغې نه وروسته هغوی نه امتحان اخلو نو مسلکیتوب مهم دی ځکه که چېرته یو ښوونکی پوره خپل درس باندې حاکم نه وي نو هغه ډېر زیات مشکلات ایجادوي عمومي نظارت د شاګردانو نه د لیسې نه د سټاف نه د استادانو چې کوم دی د سرمعلم صاحب نه د دې نظارت بیا تاسو خپله کوئ بلې موږ دوی لپاره خپل پلان لرو چې دا پلان کې داسې وي موږ هر هفته د هر مضمون ټول مکتب کې یو مسابقه اخلو او مسابقه داسې شکل باندې وي چې هغې کې د ښوونکي ارزونه هم کېږي هم د شاګرد کېږي هغه داسې وي چې موږ مضمون کې پوښتنې کوو د عینه نیولې تر زیټه پورې هر یو شاګرد نه پوښتنې کوو د هغه فیصدي پرسنټیج راوباسو د هغه پرسنټیج سیم ته هم ورکوو او استاذ ته هم ورکوو نو موږ ارزیابي کوو دې سره داسې وي چې موږ ته معلومات هم کېږي چې ښوونکي څومره خواري کړې څومره زحمت ایستلی شاګرد څومره رسېدلی دی او ریزلټ یې موږ ته لاسته راځي ډېره مننه مسابقې خبره مطرح کړه د نورو مکتبونو سره داسې مسابقې هم کله کړي دي مسابقې کوئ د معرف د نصاب سره برابر بلې او موږ میاشت کې یو ځل تقریبا د 3 کاله کېږي مسلسل مسابقو پروګرام لرو چې القلم مکتب د احمدشاه دراني درېیمه څانګه د څلورمه څانګه ده دا مشترکه ډول باندې هغه صنف تعینو نو درې واړه مکاتب یو مکتب کې راټولېږو د پارچې له مخې هغه مسابقه اخلو دې سره داسې وي چې شاګرد هم راویښېږي استاذ هم خواري کوي او موږ ته عملا معلومات وشي چې دغه سویه څومره پورته ځي صحیح ډېره مننه پلان هم څه شی دی تر څو پورې د مکتب د لا ښه والي دپاره او همدارنګه د شاګردانو د لا بقا دپاره د درس د ښه والي دپاره د استاذ د ښه کوالټۍ درس دپاره څه کول پکار دی پلان هم څه شی دی راتلونکي زموږ کوشش دا وي چې ښوونکي مسلکي واوسي او خپل مضمون باندې وارد واوسي تر څو شاګرد ته ښه ښوونه وکوي ښه تدریس وړاندې کړي او زموږ کوشش هم همدا دی چې شاګرد تشویق کوه که علمي سفر باندې وي مسابقو باندې وي خپل منځي رقابت وي نو په دغه سره موږ شاګرد هم تشویق کوو او همدا شان استاذ نه هم کار اخلو او استاذ هم دې ته اړ کوو چې تر څو شاګرد سره ښه کار وکوي او زموږ کوشش هم همدا وي چې شاګرد هغه وخت ضایع تېر نه شي انشاءالله زموږ کوشش دا وي چې همیشه شاګرد سره کار وشي تشویق شي او هغوی مخکې وړل شي ډېره مننه خیر اوسې مدیر صاحب
د جهل تور شپې په نور د علم کارنا شي تیارې شي دې سبا شي تیارې شي دې سبا شي د علم زده کړه فرض ده د ارشاد د پیغمبر الله اکبر الله اکبر. نو درنو لیدونکو تاسو د پوهنې رڼا خپرونه واورېدله په دې هیله چې دغه خپرونه مو تر اخري شیبو له موږ سره تعقیب کړې وي او اورېدلې مو وي او دغه خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه حضرت عمر همت د حاجي غلام فاروق حمیدي سره خپرونې چوپړ ته راګرځو تاسو ټول په پاک الله سپارم. تر بیا ښې چارې ولرئ.